سلامونه نیکې هیلې احترامات مو منئ. خدای تعالی دې وکړي چې ټول به روغ جوړ او صحتمنده به وئ او د صحت جامې به مو پرتنوي. زه نصیب الله ارزمند نن یو ځل بیا د ارزمند سکلز یوټیوب چینل څخه ستاسو په خدمت کې نن زموږ د مایکروسافټ ورډ 9 لیکچر دی او په نن لیکچر کې به موږ بیا هم د شیپ مربوط یو پروجیکټ ولرو چې هغه به کور پیج وي او مخکې یو بله یادونه کړل غواړم چې زموږ نور درسونه اکثرا د سمارټ سافت یوټیوب چینل په نامه باندې خپاره شوي دي، نو کولی شئ د هغو نه هم استفاده وکړئ. یعنې مخکې د چینل نوم سمارټ سافت و. نو راځو نن خپل 9 لیکچر او فایل کې زه رسم MS ورډ ته یو بلانک ډاکومنټ رااخلم په دې ډول. ښه، کور پیج موږ ډیزاین کې موږ مخکې ویلو چې د انسرټ د طریقه تاسو کولی شئ چې کور پیج له دې ځای څخه هم راواخلئ. تیار جوړ شوي کور پیجونه دي، خو اما فرض کې چې تاسو ته یو چا ډیزاین درکړی او غوښتنه یې کړې ده چې تاسو دغه ډول کور پیج موږ ته څنګه کوئ ډیزاین کوئ. ښه، نو دغه ډیزاین په دوه ډوله وي. یو دا چې ته د خپل ذهن څخه ډیزاین کې، او دوهم داسې کېدلی شي چې مثلا یو مشتري تا ته یوه نمونه درکړي چې مطابق د دوه ماته یو ډیزاین ته ترسره کړه. زه رسم سایز خو مهم نه دی، په هر سایز کې چې ضرورت وه د هغو سایز نه استفاده تاسو کړی شئ. زه رسم یو شیپ رااخلم. شیپ په دې ډول رااخلم چې دا ټوله صفحه زه دلته پې نیسم په دغه ډول. اوکې، دو کوم آوټلاین چې دی هغه زه د باین اوړم او فل یې هم فرض کړئ چې زه چینجوم رنګ یې په خپله خوښه باندې یو رنګ ورته رااخلم، یو رنګ چې جذاب رنګ وي. اوکې، ښه، همدغه رنګ ورته انتخابوي. په دو رنګ کې سپین کلر هم ښه ښکاري. ساده ډیزاین خو سمه ده. اول رسمه مو خو شیپ راواخیستله، یو بل شیپ هم رااخلمه. رسمه فرض کې دا شیپ نه زه رااخلم، دونه استفاده ورته کومه، سمه ده. دا دلته زه ډرا کوم په دغه ډول، اما کوشش وکړئ چې د الټ شیفټ بټن څخه په استفاده دا ډرا کړئ تر څو دا په منظم ډول سره څنګه شي راشي. رسم دا کړلی شي چې روټیټ یې کړئ په دغه ډول څو درجې. اوکې، په دغه ډول تاسو کړلی شئ چې دا روټیټ کړئ. یو اندازه به نور هم کوچنی کو، شیفټ بټن الټ پریس کړئ، دا روټیټ کړئ. اوکې، یو هم د دو ځایو څخه په استفاده ده تاسو روټیټ کولی شئ. سلیکشن رسمه کمپیوټر کې څه ستونزه ده، البته دا زه سلیکټ کوم. اوکې، په دغه ډول. ښه، نو کوشش وکړئ چې ټول شیپونه باید تاسو یو ډول وي، سمه ده. الاینمنټ زه 200 ورکوم د بل شیپ سره چې زیات توپیر ونه لري. رسمه د دو آوټلاین ختموم. آوټلاین سپین رنګ کې دی، هلته موږ ته بیا جنجال جوړولی شي، سمه ده. اوکې، دا یو څه د خواته راوړم تر څو پورې مکمل دا پیج د موږ څنګه شي ونیسي. سمه، ښه، رسم دا په دو ډول منظموم. یو اندازه یې نور هم ښکته راوړو، کړلی شي زومین یې هم کوئ تر څو تاسو هلته تمرکز پوره وي. اوکې، په دې ډول سمه. ترڅو د دونه اوس کوشش مه کوئ چې تاسو دغه ډول نور شیپونه راواخلئ. کوشش به دا وي چې همدغو شیپونو نه به تاسو کاپي اخلئ. کنټرول سی کنټرول وي کاپي پیسټ، دا روټیټ کړئ. رسمه زه دا روټیټ کوم په دغه ډول چې برعکس د دغو راشي. رسمه دا هم دلته په دې ډول رسمه منظمه. رسم د دونه یو بله کاپي اما اخلم، یو کړلی شي دونه کاپي واخلئ، کنټرول سی کنټرول وي او دا یې دوسه په دغه ډول کوي. خیر، دا الاینمنټ یې موږ بیا کوو وروسته ټولو یو ځلې زه دا مکمله کړم. رسمه دا دواړه کاپي کوم، دا په دغه ډول کنټرول سی کنټرول وي زه دا پیسټ کوم. کله چې دا پیسټ کړل وګورئ کار به یو څه اسانه کیو بلکې سخت کیو به نه ځان ته اسانه کوو. رسم د دونه هم کاپي اخلم. اوکې، او یوه بله وروستی کاپي موږ ته چې ضرورت کېږي هی دو ده، کنټرول سی کنټرول وي په دغه ډول. ښه، اوس دا یو څه زه منظموم، ټول سلیکټ کوم په دې ډول سره تر څو الاینمنټ یې منظم شي.
رسم دا ټول څنګه کوم سنټر ته کوم الاین میډل ته کیو تر څو پورې دا څنګه شي ګلوبال شي سنټر ته ټول به وی نقطه تر راشي سم ده او دا ورټیکلی د دوه په سلام هغه کو هوریزونټلی البته دا هم ډیر منظم شي اوس کو وګورئ دا شیف د موږ ډیر منظم راغلی یو اندازه دا ټول ز سلیکټ کوم شیفت بٹن به تاسو نیسئ هلته تاسو ته شارټکټ په سکرین باندې معلومیږي په دې ډول دا زه یو اندازه ښکته راوړم په دې ډول سره تر څو زه مطمئن شم هغه ساحه نه معلومیږي ښه کله چې دا واخیستل اوس وروسته یو اندازه نور فارمټینګ دوته کوم فارمټینګ څه ډول ورته کوم زه رسم د دو فیل سپین کوم ورته فیل یې په دې ډول تر څو یو ډیزاین موږ جوړ کړو سمه ده او د دغو هم ورته سپین رنګ کې کوم فیل سمه ده او کلر کوشش وکړئ چې ټول زه دا بیرته په دغه کلر کې اخلم کوم چې موږ کار کړی دی سمه ده فیل موږ دا کلر کار کړی و تر څو کار د موږ اسانه شي زه رسم اوس وګورئ دا شیپ ما سلیکټ کړ د دو اوپاسیټي چې ده دا زه کموم اوپاسیټي د کمولو لپاره فیل ته راځو که نه رسم د دو اوپاسیټي فرض کې زه اتیا کوم اتیا به ډېره وي د موږ څه سمه ده نو فرض کړئ چې زه دا لاس فیصده کوم په دې ډول سره خو دلته یو مشکل بیا شته دی چې شاته د دغو دا کوم شیپ چې دی دا څنګه کېږي هلته د موږ څه معلومیږي نو د دو حل دپاره موږ څه شی کړی شو اول خو زه رسمه دا اوپاسیټي د دو څنګه کومه 0% یې که نو دو دپاره به تاسو څه شی کوئ سمه ده په ډیزاین خو په الستریټر او کورل په دو پروګرامونو کې ډېر اسانه کېږي خو دلته به تاسو د خپل ذهن نه استفاده کوئ رسئ به فارمټ ته دلته به دا کلر چې کوم دی سمه ده دا به څنګه کوئ سپین به کوئ وایټ به کوئ مکمل اوس به راشئ د دو نه به کنټرول سی کنټرول وي یوه بله کافي واخلئ او د دو کلر به څنګه کوئ خپل مخکنی کوم کلر چې و هغه پورته کوئ دا شیپ باید د دو سره منظم راشي په دغه ډول سمه ده اوکې ښه اوس چې کله موږ دا سلیکټ کړه زه رسم د دو اوپاسیټي کمومه اوس وګوره فرض کړه چې زه اوپاسیټي 40 کوم په دغه ډول به د موږ څه ده وښودلی شي ښه یا هم رسم شپېته یا اویای کې و نه دېرش به مناسبه وي د ما په نظر باندې دا دېرش اوپاسیټي باید تاسو په نظر کې البته ترانسپرنسي په هغه کې ورته ویل کېږي په ورډ کې اوپاسیټي په نورو پروګرامونو کې اوپاسیټي ورته ویل کېږي سمه ده نو زه ډېره برخه د ډیزاین کارونه په الستریټر کې کوم نو ځکه دلته اوپاسیټي د کاروم اوپاسیټي لفظ ورته کاروم رسمه دا کلر هم وایټ کوم مکمل سمه ده په دغه ډول سره او دغه کلر چې البته دغه شیپ چې موږ سلیکټ کړی دی دا زه کنټرول سی کنټرول وی بیرته اوس وګورئ اول به تاسو څه کوئ دا به انتخاب کوئ دا به وایټ وي مکمل او دغه کلر به البته دغه شیپ به راوړئ دلته به ځای په ځای کوئ تر څو منظم راشي اوپاسیټي د دوم څو ورکړې وه 10 وه نو کوشش به دا وي چې د دوم تاسو څو کوئ ورته اوپاسیټي به 10 کوئ تر څو هغه ډیزاین په منظم ډول سره د موږ څنګه شي راشي رسم دا دواړه شیپونه زه سلیکټ کوم او دا ګروپ کوم تر څو هلته بیا د موږ سره شیپونه غیر منظم نشي دا مې چې کله ګروپ کړ کنټرول سی کنټرول وی سمه ده او هغه شاتنی کوم ګروپ چې دی زه دا سلیکټ کوم سالډ کلر او دا وایټ انتخابوم په دغه ډول سره اوس زه رسمه دا دلته ځای په ځای کوم په دغه ډول چې منظم راشي زیات کوشش وکړئ چې ډېر په دقت به کار کوئ اوپاسیټي زه د دواړو شیپونو څنګه کومه کمه مې اوس موږ ګروپ کې یو سمه ده فیل ته ځکه راشم فیل کې سالډ کلر ته کوم کلر موږ ورته اخیستی وه با ډیفالټ موږ دا کلر اخیستی وه آی تھنک اوپاسیټي م څو ورکړې وه 10 ګورئ دلته ګروپ دی مکمل او دلته د خط ولې راغلی تاسو په نظر باندې ځکه دلته موږ دا ګروپ کې منظمتوب نه دی کړی سمه ده زه کنټرول ځای دا زوم ان کوم تر څو زه دا معلوم کړم ګورئ دلته منظم نه دي شیپونه کوشش وکړئ چې بیخي هیڅ ډول نیمګړتیا دلته پاتې نشي دلته هم یعنی یو شیپ د بل شیپ د پاسه راغلی ځکه داسې د موږ ته دلته ښودل کېږي که داسې کړو نو دا به ډېر مناسب او منظم راشي اوس وګورئ اوکې توفیر نه لیدل کېږي دا شیپ هم منظم نه دی
دا به هم ورسره منظم کوي په دغه ډول. اوکې دا زه زوم ان کوم په دې ډول سره. ښه دا هغه ساده مرحله وه د ډیزاین دپاره یې سمه ده. رسو اوس د موږ سره دلته یو بل شیپ هم دی په دغه ډول سره. زه رسم دا مکمل څنګه کوم سپین کلر ورکوم. ښه نو په دغه ډول یو ساده ډیزاین تاسو ته به اوس معلومه وي چې دا ډېر بدرنګ ډیزاین دی. آفرین دا ډېر بدرنګ دی. رسم دا ګروپ کومه کله مې چې ګروپ کله اوکې کنټرول سی کنټرول وی دا زه زوم ان کوم. آفرین منظم رسم دا زه ښکته خواته راوړم د ګایډلاین څخه په استفاده دلته ځای په ځای کوم. کله چې دلته راوړله سمه ده زه رسم دا ډبل کلیک کوم. کله چې ډبل کلیک وکړو زه د ګروپ دننه یم کنټرول زیډ. نو کله چې د ګروپ دننه شولم رسم اوپاسیټي د 230 دا زه بیرته 0 کوم او کلر فرض که زه تور کلر ورته اخلم او که دا شیپ زه سلیکټ کړم رسمه دم تور کلر اخلم اوپاسیټي څو ورکیو 10 اوپاسیټي ورکیو په دغه ډول سره. ذکر روشن دا اوس لیکم ګورئ شیپونه به تاسو منظموئ دقت نه به تاسو ډېره استفاده کوئ سمه ده. نو زه رسم کوشش کوم چې د ډېره حده پورې دا ډېر دقیق ترسره کړم. تاسو به کوشش کوئ چې ډېر دقیق به ورته اوسئ. د اوپاسیټي زه یو څه نور هم کموم تر څو یو څه ضعیفه د موږ سره شي فرض کړئ 20 البته دا باید موږ زیاته کړو 10 هم کړې وه کې 50 کړو په دغه ډول به یې موږ سمه وشي سمه ده. ها رسمه د یو بل شیپ کاپي هم را اخلم فرض که دا شیپ زه را اخلم سمه ده. کنټرول سی کنټرول وی کله چې دا راواخیستله رسو دا شیپ دلته موږ ځای په ځای کړو په دغه ساحه کې خو ډېر په دقت سره ګورئ. تاسو به دلته کلیک وکړئ کله چې سجاله وي هغه دلته وروسته معلومیږي. اوکې په دغه ډول خو خیر دقت یې تاسو ته زه پرېږدم تاسو به په هغه باندې کار کوئ. نو زه رسم دا سلیکټ کوم اوپاسیټي م 2 ته څو ورکړې وه 50 وه په بلیک کلر کې وه. اوکې I think 50 اوکې 50 وه که 40 وه وی چک وکړو 50 وه د دوهم باید موږ 50 کو اوپاسیټي. البته ترانسپیرنسي د مانه دایم اوپاسیټي ویل کېږي اوپاسیټي په السټریټر کې اوپاسیټي ورته ویل کېږي سمه ده. نو په دغه ډول نور کوشش کوئ خپله یو اندازه کار تاسو په دې باندې ترسره کړئ. راځم زه یو بل شیپ را اخلم کنټرول اوکې شیفټ بټن به تاسو پریس کوئ سره د آلټ. زه دا زوم ان کوم په دې ډول سره. ښه آوټلاین نو آوټلاین کلر ده او یو اندازه دا نور هم زه کوچنی کوم. کنټرول سی کنټرول وی دا دی کنټرول سی کنټرول وی دا هم په دې ډول وګورئ تاسو به ډېر دقت کوئ. دا په دې ډول سره رسمه دا موږ سلیکټ کړ کله چې د آر ای اوپاسیټي ورته کمه کړئ فرض کړئ زه اوپاسیټي 10 کوم یا 50 نه 10 به مناسبه وي 50 به د بل شیپ ورته کړو په دې ډول سره. کنټرول سی کنټرول وی اوکې او د دو اوپاسیټي به موږ ورته 50 کړو په دغه ډول. یا هم نور هم زیاتولی شئ اتا ورته هم چې اویا. ښه کله چې دو په پوینټس چې کوم دي ایډیټ پوینټس پکې تغیرات راوړئ فرض کړئ په دغه ډول یې کړه ورته نور نو تاسو ته مونه ښه ګرافیک ډیزاینران یې. ښه نو په دغه ډول تاسو کله چې یو ساده کور پیج څنګه کوئ ډیزاین یې کوئ. راځم زه انسرټ ته په انسرټ کې راځم یو ټکسټ باکس را اخلم په دغه ډول یو ټکسټ باکس دلته زه ډرا کوم
البته ما فکر کوم چې شیپ راځي ښه تاسو په شیپ کې هم ټیکس کړلای شئ چې کار یې کوي رسمه په دې ډول زه دلته فرض کړه چې زه ورته لیکم یو نوم دلته ورکوم اندازه اول د ټیکس لویوم په دغه ډول سره مثلا ورته لیکم چې ټول کاپیټل کیو بوک کاور دا دې موږ بوک کاور شو دا بولډ کوم یو اندازه نور هم لویوم او کولای شئ چې فونټ یې هم ورته چینج کړئ کوم بولډ ښه فونټ وه د هغو نه استفاده وکړئ خو تاسو به د دغو ټیکسټ باکس outline no outline fill no fill اوکې او دا به څنګه کوي د دو پوزیشن البته ډایرکشن د ټیکسټ چې دی هغه په همدې ډول ځای دی الاین ټو میډل به کوي او کلر چې دی هغه هم تاسو په سپین رنګ کې واخلئ کله چې دا اضافي ساحه په دغه ډول کاور واخلئ اوکې کنټرول سی کنټرول وی رسم د دو اندازه څو دا زه اویا کوم او د دغه اندازه نیمایي البته دا زه باید سلیکټ کړم ښه خیر سلیکټ دی دا زه سلیکټ کوم دا نیمایي تقریبا زه دا 10 کوم ورته دلته تاسو کولای شئ چې دغه کتاب مربوط هر ډول هغه چې مثلا ورته ولیکئ چې انګلیش سیستم اوکې دا به سلیکټ کوئ کوشش وکړئ چې دا په بولډ کې نه وي که چېرته خیر دا بیا د ډیزاین خبرې دي صرف په حیث د یو ډیزاینر ما درته دا خبره وکړه کولای شئ فونټ شل کوئ نو 10 به صحیح وي سلیکټ یې کوئ او کلر یې کولای شئ بلاک ښه او کولای شئ چې فرض کړئ زه یو بل ټیکسټ باکس رااخلم مثلا کنټرول سی کنټرول وي دلته ډرا کوم دلته مثلا تاسو ټایټل ورکړئ فرض کړه زه رسم اول خو زه دا کوم هر څه چې موږ پې اپلای کړي دي زه دا ټول څنګه کوم کلیر کوم یې سمه ده نو زه اوس ورته لیکم فرض کړئ زه د کمپیوټر هغه ورته لیکم فول فارم اوکې په دغه ډول سره دا زه سلیکټ کوم کنټرول ایکس او اضافي ساحه یې زه باین وړم اوس دا موږ سلیکټ کړله زه دا لویوم ډېر لوی هم ښه نه کله شي د دو فونټ چې دی دا نورم کم کوي چې د هغو سره ډېر توپیر نه وي په دې ډول نظر کې یو کتاب ته به دا مناسب وي رسم فونټ یې په وایټ کې اخلم په دې ډول دا یو ټول نه یو سمپل ساده ډیزاین کېدلی شي چې تاسو یې درسه فرض کړئ کنټرول سی کنټرول وي فرض کړئ تاسو دلته لوګو لرئ نمبر لرئ داسې ځینې نور شیانو ته چې شته ضرورت کېږي رسم فرض کړه صرف دا متن دلته پیسټ کوم یا هم ورته لیکئ چې فون نمبر دی د موږ سره 14 په دغه ډول دلته بیا موږ آیکن پاتې دي آیکن موږ بل درس دی دا به موږ په راتلونکي درس کې زده کیو کله چې دلته تاسو د ایمیل د فون آیکن راخلئ البته ایمیل I think ایمیل مې دی دا وتلی ښه
کله چې دا کنټرول ا کې او دا څنګه کوي وین ای سنټر ته کوي البته کنټرول ای چې سنټر ته شي خو خیر څه شي نور چې ضرورت کیږي هغه تاسو دلته په دې کې ځای په ځای کولای شئ سمه ښه نو د موږ نظر باندې یو دغه فونټ چې دی دا چینج کول غواړي سم سټانډرډ فونټ استفاده کوي لکه دا اوکې ښه نو په دغه ډول یو ساده ډیزاین و چې موږ تر سره کړو دا کار تاسو داسې هم کړئ چې دا ټول شیپونه سلیکټ کړئ او راسئ دلته دا فارمات ته ګروپ وکړئ او کنټرول سی کنټرول وی وکړئ په دغه ډول سره دلته راسئ دغه ډول راسئ روټیټ ته د ډول دا روټیټ کړئ او دا به د موږ سایو ساده ډیزاین چې کنټرول وی دونه موږ یو بله کاپي اخلو دلته راوړو ښه دلته تاسو بیا بل کار دا کړلی شئ چې دا شیپ تاسو انتخاب کړئ روټیټ یې کړئ په دغه ډول نو میبي اټس ګوډ رسم دا دلته الاینمنټ یې منظم شي د دو رنګ چې دی دا اوپاسټي موږ کوم یو وایټ کلر ورته اخلم اوپاسټي پارټس کا چې زه یې 2.95 سمه ده یا که موږ اوس دا 100 ونیسو وګوره په دو ډول وي یا که زه راشم دا 15 کمه په دغه ډول نو دا چې 15 کله دوه شیپو باید د دونه لږ لوړه شي دا لاس کوي ورته په دغه ډول گروپ به نه انتخابوي شیپ به یو دونه انتخابوي کلم چې دا سلیکټ کوم لاس پیسادم که کلر ورته چینجی و په دو ډول لاس پیسادم کمه ده شلی کیو چې دو سه یو اندازه توفیر وشي دا وایټ کلر دی البته دا باید موږ وایټ کلر واخلو سمه ده دم چې څو نیوه شل نو دا باید موږ څو کړو 50 خو البته کنټرول زد شیپ غلط سلیکټ کړی و دا موږ 50% کیو او اوکې کلر ورته هم وایټ نو په دغه ډول تاسو کړلی شئ یو ساده ډیزاین د ځان لپاره یو کور پیج ډیزاین کړئ البته وګورئ دلته ځینې ستونزې شته دي زه منمه خو دا ستونزې به تاسو حلوئ موږ دلته دقت نه زیات استفاده نه ده کړې دقت هم نه دی کولی اوس وګوره که یو شیپ تاسو انتخاب کړئ هغه په دغه ډول وګوره نو د دغو ډېرو مشکلاتو مخه تاسو په ډېره اسانۍ سره نیولی شئ په دغه ډول سمه ده اوس وګوره شیپ د یو حده پورې منظم شو راشئ د دونه کنټرول سی کنټرول وي یوه بله کاپي واخلئ دلته یې راوړئ ځای په ځای یې کړئ او دا څنګه کوي روټیټ یې کوي آفرین اوکې په دغه ډول ښه دغه ډول تاسو کولای شئ چې یو ساده کور پیج هر شی چې تاسو وغواړئ هغه ډېر په ساده طریقې سره تاسو ډیزاین کولی شئ اوس وګورئ کله چې تاسو دو ته یو هغه اضافه کوئ مثلا ځینې شیپونه نور ورته اضافه کوئ خو هغه د مشتري ریکوایرمنټ یا د هغو غوښتنې په نظر کې په نیولو سره هغه کار تاسو ترسره کولی شئ دغه رنګ د ما په نظر باندې باید موږ چینج کړو ځکه تور رنګ د دو سره یو څه منظم نه رسي کوشش وکړئ چې هر رنګ کارولو یو رقم رنګ وکاروئ صرف اوپاسټۍ کې به تاسو تغییر ولئ سمه ده ښه نو نور یې تاسو ته پرېږدم کوشش وکړئ چې تاسو په خپله په دې باندې کار وکړئ کور پیج یې ګورئ ما درته وویل چې انسرټ ته لاړ شئ هلته کور پیج موجود دي خو صرف د دې لپاره چې تمرین موږ په دغو باندې کړی وي چې څه ډول موږ کړلی شو شیپونو څخه په استفادې هیډر پوټر جوړ کړو کور پیج جوړ کړو سی وی جوړه کړو په همدغه ډول سرټیفیکیټ جوړ کړو ډیپلوم جوړ کړو ډیزاین یې کړو البته دا ټول کارونه موږ دلته د شیپونو نه په استفادې موږ کړلی شو صرف چې د هغو کارونه د موږ څنګه وي زده هم وي
ښه نو انشاءالله په نورو درسونو کې به موږ بیا د سی وي جوړول زده کیو او په همدغه ډول د سرټیفیکیټ او ځینې نور خو یوه کورنۍ دنده زه تاسو ته درکومه کنټرول البته زه راځمه وین ان باندې کلیک کوم تر څو یو نیو ډاکومنټ دلته زه اوپن کړم فرض کړئ زه رسم دا الاینمنټ سمومه اوکې سکرین ریکارډر سره لږ مشکلات راغلل ښه ګورئ رسمه دوم شیپ دلته ځای په ځای کړم دا ډاکومنټ البته رسم دا سلیکټ کومه دا سلیکټ کوم ټکسټ باکس سي کنټرول سي او دلته کنټرول وی کوم پیسټ او د دو کلر ورته چینج کوم کنټرول ا په دغه ډول دلته تاسو ته زه یو کورنۍ دنده درکوم کورنۍ دنده به څه ډول وي چې تاسو به فرض کړئ زه رسمه البته یو اندازه یې زه درته کړم ډېره نه څو شیپونه تاسو رااخلئ مثلا یو دا شیپ دی راوانخیستو الاین اوټلاین یې زه ختمومه البته دا کلر هم چینج کیو insert رسمه دونه مختلفی کاپی هم کنترل سی کنترل وی پس که 15 دانه اوکی کنترل زد کنترل سی کنترل وی کنترل سی کنترل وی کنترل وی سو دانه 15 دانه سی کنترل وی اول خو زه رسم دا پرزنټلی ډول څنګه کومه دو هغه الاینمنټ زه منظموم رسم ارینج ته په ارینج کې تاسو کړلای شئ چې الاین ته راشئ او په الاین کې ورته چې دا مخته هوریزونټلی څنګه کا مساوي کوي دوی ترمنځ د فاصلې چې کومه کلم چې دا مساوي کول پارتس کې زه رسم وګوره رسم مثلا د یو شیپ یو اندازه اول خو ټول زه سلیکټ کوم دا وډا او دا ټول کته راوړم چې منظم مکمل هغه مخته معلومه شي دوه اندازه باید موږ لږ لویه کړو ځکه تصویر کې وینو دا زه لویوم تر دغه حده پورې کنټرول سی کنټرول وی دا یې درې کنټرول وی دا یې څلور کنټرول وی دا یې پنځه تر دې ځایه پورې زه دا ټول سلیکټ کوم وګورئ یو یو دانه رسمه شیپ فارمات ته الاین ته راځم اوکې او اوس څه ورته یم چې دا مخته هورزنټلی څنګه کا مساوي برخه باندې یو وویشه اوس که وګورو شیپونه یو اندازه نور هم لوی دي نو زه رسم دغه شیپ او دغه شیپ د دغو مارجن پورې څنګه کوم راوړم اوس وګورئ اوس ورته یم البته رسم ارینج ته په ارینج کې دا لاین ته رسم ورته یم چې دا هوریزونټلی مخته داسې ترتیب کا ښه اوس رسم دا یو شیپ پورته وړم دا دا په خپل حالت باندې پرېږدم او دا شیپ هم د دغو په اندازه باندې پورته خواته وړم دا یو ساده ډیزاین دی تاسو ورسره فرض کړئ د یو کور دپاره څه او ښکته کوم هیډر او فوټر چې دي البته دو کور ته هغه تاسو دنده ده زه رسمه صرف یو دانه تاسو ته کار کوم رسمه فارمات ته فارمات کې زه رسم فیل ته په فیل کې وګوره موږ چیرته راځو پکچر ته په پکچر کې زه ورته چې انسرټ کا فرام فایل
او زه رسم ایمیج ته. په ایمیج کې دا ورته یم چې دا انسرټ کړه. اوس وګورئ دا شیپ موږ ته څنګه شوله، یو ډول داسې تاخته شوی دی دا شیپ. تاسو کورنۍ دنده ده چې دا به منظموئ. دغه کوم تصویر چې دی دا به په دغو ټولو کوم شیپونه چې دي په دغو باندې به تاسو ویشئ، یعنې چې دغه کوم عکس چې دی دا په دې ټولو شیپو کې دننه صرف راشي. دا تاسو کورنۍ دنده شوله. که چېرته تاسو دا نشوئ ترسره کولی نو بیا کله شي چې د واتساپ د طریقه یا د کمنټ د طریقه تاسو د موږ څخه دا پوښتنه وکړئ، نو انشاءالله موږ بل لیکچر کې دا تاسو ته بیا ترسره کوو. نو دا تاسو کورنۍ دنده شوله. او بله کورنۍ دنده دا شوه چې تاسو به ځئ سرچ به کوئ، یو کور پیج به د ځان دپاره ټاکئ، بیا به هغه ډیزاین کوئ. کله چې ډیزاین کړو د هغو هغه ایډیټیبل فایل به تاسو د موږ سره په واتساپ ګروپ کې شیر کوئ، تر څو پورې نور زده کوونکي هم دا وګوري. نو دا فایل نه به زه تاسو سره انشاءالله د واتساپ ګروپ کې شیر کړم. نو تر بل او راتلونکي لیکچره پورې تاسو په پاک رب سپارم. هر چیرته چې وئ ښاد، آباد او خوشحاله اوسئ. الله مل شه.